څه دي ناوې څه چل دی؟ توبه خدای توبه د سرفراز پلاره د زوی په کور کې مې څه نوې کانې ولیدې. څه دې ولیدل؟ دا وګوره دا خو بادام او غوزان چا خوړلي دي؟ همدا خو درته وایم که نه په خپله بادام او غوزان خوري. موږ خو چېرې دا څیزونه ونه لیدله، نه میوه نه دانه. او ناوې دې خبرې ته خو زما ډو پام نه د سرفراز پلاره مې دوه سترګې څلور کا زویاله په چبیړو باندې تباه او برباد کو. نه ناوې د دې به باقاعده تپوس کوم. او زما ورته څه ونه دی، خواهیانې خو اسیم بدنامي یو. لکه ګلفامه دې خوا راشه ووایو په خپل بادام او غوزانو خوړلی یو او زما پکې ډویسه نشته دی. چوپ کښېنه غلې، زما پکې څه نشته. موږ بادام او د غوزان خوړی شو. په دې بادامو او غوزانو تفتیش روان دی. دوکه ماما چې د اواز که دوک سمه وشه ورغله مجیو ماما دا راته ووایه نور خو څه نه دي خوړی؟ ستا مور اوس په دې کور کې زما جاسوسي کوي. پرون مې هم دلته لیدلې وه. نه کوي جاسوسي، نه کوي جاسوسي. نه د هغې کار شو چې زما بیډروم سره یې تیه تاکوله. و د خدای نېکبختې نو کور دی که نه ولاړه او ناسته خو به کوي که نه. او بیا په داسې کور کې خو د ژبې او د غوږ اسم جنګ ازادي، یعنې د ژبې آزادانه استعمال. ویم هغه زما سامانونه ته نشي ګټې. خبره زما ورکړه ولې دې ما خوب کړه؟ دادا ته حلونه یې ګوره، دادا ته حلونه یې ښه ونیسه پندوکو به یې واله جب کوه رشوت دی زما مې کتاب دی مره خېزې که نه نو ما ته مې بابا وایي چې رشوت به نه اخلې. بابا وایي راشئ دغه به د غوره مرزا صاحب په خپله رشوتونه اخیستل او بل ته وایي چې رشوت ماله، بل ته مسلې کوي او په خپله پې حملې کوي. ما ته وګوره، دې خوا وګوره. یا خدایه پاکه اخوا وګورم او که دې خوا وګورم؟ ما ته وګوره، ما ته تا ته به وګورم، بلکل به درته وګورم. ولې به درته وګورم؟ زما په سترګو کې دې ګل شي چې زه به ستا په مینه بل څه غړومه. څنګه راځي ولې نه یا و دې کتل هغه زوی تر اوسه پورې رانغی. خیال مې دی بابایو ماما مامي جګ لګولې دی. وګوره که نه زوی خو ته ناډو یارېږي نه. دوکه ورای والا لاس نیولې. بابایو ما له 50 روپۍ رشوت راکولی یو دا واخله او بابا د غږ مه کوئ. رشوت او زمان وسیله یم دوکه لاس نیولې راوله ورغلم یو دوکه. یه سړیه زه خو درنه ځمه خو تاسو سره خامخا بوځې کور کې ښځې ته پرېنږدې. بابایو ماما پرېږدم یو پرېږده دادا ګاډی خو تیار ولاړ دی نو تاسو ځئ نه ناوخته دی که نه؟ ګاډی تیار ولاړ دی ځئ نه ناوخته دی که نه؟ ما تا ته بېګا ویلي وو چې زه به سهار د کیسهخانې سیل نه ځم او ته تر اوسه پورې تیار دی. د ښځې نه یېرېږي؟ دا وګورو یېرېږي نه یېرېږم دادا، د ښځې نه بیخي نه یېرېږم. بابایو ښځه ورته دومره کارېدلې وه چې صاحب حالات کنټرول دي راځه جدو. ته دې خوا راشه لږ ته خو دې خوا راشه شابه دلته ودرېږه. دادا نه الیک نه سلیک تا ته چا تمیز نه دی ښولی؟ سلام علیکم. وعلیکم یو وګوره د ده نه عقل زده که د ده نه. دادا ناوخته دی که نه؟ تاسو ګوره دا سکرټري صاحب دادا به چې دی نو کیسهخانې ته بوځي او ښه وګرځوه کیسهخانې کې. نه یاله دادا. او ته څه کوې؟ دادا دغه زما طبیعت لږ خراب دی دادا. طبیعت به دې اوس د ښه کړم. مخکې شه طبیعت مې خراب دی. راځه ګلفاميه رولې ولې دې خلقې هلکه دې ګاډي کې چې څه بیم باجه شته که نه؟ جی تاسو حکم کوئ جی هر څه شته. ولګو که نه؟ अब तक न
अब तक بنکا یاره بنکا موږ اردو باندې څه پوهېږو چې تا راته اردو ولګوله چرته چاربېته بدله ټپه پکې وګوره خجي ګلپانا دا مزې په ښار کې دي بچو استاده لږ اواز ولا ورکه اواز ولا ورکه من شو د نمبر اواز ورکه او کنه چلو شو پنچر شو صاحب تیرو خوشا بی خوباسا هر وقت تیر پنچر شاباش تفنی راونه شاباش حاجی دیکھو دادا دیکھو رضا تیر پنچر شو دادا زکنا تفنی راونه کنا سټ کرے پټ مګه راوا هغه کې هوا نشته کنه هوا نشته تا خپل ځان پته نه لګي دادا خیر دې هغه تا خدای خلک چې ورکشي اوس په دې خوښ یا لکه دې غواړه دادا زه ټیکسي راولم کنه ته لکه کچکوله ټیکسي راوله فټافټ ټیکسي راوله چپ نو څه خرګاډي کې بکینی نو څه دادا نو ګوره خرګاډي ذات خبرې وکړم غرق شي خبره ورته ما ګاډي لیک کمیا مې نه ولم انا سر دې ګاډي خوري دې انا خپل کله هیر شو تو ما شرمېږم نه دادا ځان نه حیا راځي کوم دادا خرګاډي کې ذالکه استاد زيو شاباشي ولا شابه آفرین دا مخکاره که څه چل دی در باندې خلک دي کنه شرمېږم وایي دا په د خرګاډي کې دي خلک به وایي کنه خرګاډي کې دي ولا چې مولا دې غږ کا الا ګلفامه ماما دې راټینګوه څنګه ټوپ کمایا ورځې کمایا پام کوه ټوپ کا بس په لاره غرق شي یاد راځي د کچکولي ډیره ناروغه وکړه ښه اپو وړاندې سیټ کې د ناستې عادت دی بې تنخوا کار تم تیار دی یاد راټو صاحب هم د نوکریانو نه باسي صاحب هم دومره کمکل نه دی موږ نه په یو تنخوا درې کار علي بل څوک وله داسې نشي کولی هغه صاحب راغی اوس به مرتل ځای ونیسي کوي زمونږ هړتال دی ته برالو کنه نو هړتال باندې ته وخی موږ هړتال نه ماتو ټیک ده په خوند به مو بوی چې کوچې راځي هلکو دا خبره مې واورئ چې د صاحب څوک هم تپوس کوي که نه ورته وایه چې هغه اسلام آباد ته تللی دی منیجر صاحب زه خبرې اورم ته په خپله ګلسوڼو لګوه منیجر صاحب حالات اسیم کنټرول دي څوک هم تپوس کوي که نه ورته وایه چې هغه اسلام آباد ته تللی دی منیجر صاحب زه خبرې اورم ته په خپله ګلسوڼو لګوه